السلام علیکم دوستانو، نن دته دا ویډیو د باره کې خیم چې څنګه تاسو فیسبوک نه یا یوټوب نه که هر څه سوشل دغه وي هغې نه په اسانۍ سره ویډیو ډاونلوډ کړئ. یو زبردست اپلیکیشن دی چې تاسو پې د هر سوشل شي نه ویډیوز ډاونلوډ کولی شئ. ډېر په اسانۍ سره ویډیوګانې ترې ډاونلوډ کولی شئ. را به شئ کروم له ګوګل سرچ کې به ولیکئ ویډ میټ اے پی کې به ورسره ولیکئ. بیا به سرچ کوئ نو د اول نمبر چې کوم راواخلو دغه به کلیک کوئ. دلته وګوره دا ډاونلوډ ویډ میټ فار انډرایډ دغه به کلیک کوئ. که چېرته کمپیوټر لی وي نو کتنې به کلیک کوئ نو ډاونلوډ به یې کوئ. را به شئ ویډ میټ له یو ځل به یې کلو کوئ. چې کلو کو نو دې نه به بیا وځئ واپس. دلته به خپله فیسبوک کې دلته به فیسبوک کلیک کوئ. دا وګوره ايډۍ به پکې کلو کوئ. یو ځل چې کلو هم که بس بیا به ترې بار شئ. را به شئ مثال اوس زما یوټوب کې یو ویډیو دا خوښه شوه دا زه را ډاونلوډ کوم نو دا شیر وګورئ دغه چې کلیک کوئ دا وګوره ویډ میټ رالی دا به کلیک کوئ. کلیک هم کو لږ صبر به وکئ. دا وګوره د ویډیو د همغه ویډیو کم سایز کې را ډاونلوډ کوئ هغې هم لیکلي دي MP3 کې نو دې خوا ډاونلوډ به کلیک ستاسو ویډیو به ډاونلوډ شي یوټوب نه. که مثال فیسبوک کې وي نو فیسبوک نه به راشئ ايډۍ به خپله کلو کوئ. چې کلو هم که مثال زه دلته یو ویډیوز ورکوم ګلپاڼه مې ولیکو د دې ویډیوګانې ګورم را ډاونلوډ کوم نو دا به کلیک کړم داسې ویډیوز. د پیج له به ورشئ د پیج لینک به کاپي کوئ چې کومې ویډیو لینک وي. لکه زه اوس د دې لینک له رالم مثال زه ویډیوز له رالم دا ویډیو دا زه ډاونلوډ کوم نو دا درې اپشن چې کوم دي دا ټاکي دی له به راشي دا به کلیک کوئ. دا کاپي لینک به وښئ. دا وګوره شي ستاسو ته رالی سور دغه به کلیک کوئ. دا وګوره ډاونلوډ لیکلی خو اول به تاسو دلته خپله ايډۍ کولاوئ د ویډ میټ کې. دا وګوره ښکته شاته یې لاګین رالېږي بیا به دا ویډیو فیسبوک نه ډاونلوډ کېږي.